مولا علی قاری لیکي مل فرض قبل الفرض، د فرض نه مخکې خبره څه ده؟ نو په جواب کې لیکي العلم قبل العمل. عمل بالا کې چې علم دی، چې علم دی نه نو عمل به څرنګه وکړي. بیا لیکي مل فرض فی الفرض، په فرض کې دنه فرض څه شی دی؟ الاخلاص فی العلم والعمل، د علم سره او د عمل سره چې اخلاص یې نو بیا به کار کوي. مل فرض بعد العلم والعمل، د علم د عمل نه وروسته بل میدان الخوف والرجاء. دا دوه خبرې بنیادي دي. چونکې د علماء دیوبند یو ډېر لوی څادر دی، هر سړی پکې ځان رانغاړي. یوه دا خبره، یو خبره دا ده تذکیري علما وکړي مخکې تاریخ بیان کړه چې د موسی علیه السلام په زمانه کې دا ټول تاریخ بیان کړه. یو خبره دا ده زه چې څومره خفه یم زه د دیوبندي نه خفه یم. دا کاره خبره ده، واضحه خبره ده، عیان راچی ګویان دلیل ته پکې حاجت نشته. او لږه خبره پې کوو. او بیا د زمانې موافق چې څومره علما راغلي دي د هغې مخالف تذکیره مه کړه چې د هغې مقابل څوک و، خو ستا مقابل څوک دی؟ ستا مقابل چې څرنګې مخکې یو ملګري ویلې 5 هغه حکومتونه چې هغه سوپر پاور دی دا ستا مخالف دی یو، او اوس چې کوم حکمران طبقه ده دا ستا هم مخالفه ده، تا مخې ته نه پرېږدي. 2 دریم چې کوم سیکولر پارټۍ دي، سیکولر پارټي چې کله یو اسلامي بیل مخې ته راشي نو هغه ټولې پارټۍ متحدې شي متفقې شي ستا خلاف ودرېږي. 3 څلورم نمبره ستا په مذهبي پارټیو کې هغې داسې خلک پیدا کړی چې هغې له مذهبي نوم ایښی دی، مذهبي پارټۍ هغه هم ستا مخې ته راځي شاخۍ تاخۍ زامن. او ته په دې باندې ناست یې خوبونه کې چې کار به کېږي او دا ډېر ښه کار دی چې چا وکړو. د الله بنده ستا مخالف 4-5 داسې مخالف طاقتونه دي چې د هغې سره د دنیا هر قسمه سامان شته او ته تنې تنها. خو یو خبره دا دی چې زما ستا سره د الله تعالی مدد دا به شامل حالي. د علماء دیوبند اصلي بچي لکه اوس په هر څه کې چینا او جاپان پیدا کېږي که نه، یو جاپان والا شی هغه خو هر څوک اخلي، یو چینا شی لولکۍ مولکۍ جوړ کړي دي اصیل یو هفته کار کوي بیا خوا نه کوي. په دیوبندیانو کې هم جعلي خلک پیدا شو. څرنګه پیدا شو؟ خفه کېږي خو به نه. توحید تو یہ ہے کہ خدا حشر میں کہہ دے یہ بندہ دو عالم سے خفا میرے لیے ہے، کیا ڈر ہے اگر سارے خدائی ہو مخالف، کافی ہے اگر ایک دعا میرے لیے ہے. یو بچانا په روب کې نه راځو، څرنګه په باطل په یو مجلس کې ناسي، په هوټل کې ناسي، په یو مجلس کې ناسي د خپل یو امیر د خپل لیډر صفت کوي که نه. او زما ستا په مخ کې زما ستا د یو مذهبي رهنما کارکون غیبت کېږي او ما تاغلی شو. دا ګوره دا خبره غیرت او ضمیر نه برداشت کوي. په اصلي معنی سره دیوبندي هغه څوک دی چې هغه به څه کوي؟ هغه په سیاست کې حصه اخلي. نو زمونږ بعضې علما یاره دا ملا د سیاست والا دی زه پکې حصه نه اخلم. ولې چې زما عوام بیا زما قدر کوي. دا بېغیرته ملا، بېغیرته ملا به نه جوړېږي. عالم به هغه چې هغه غیرتمند دي نو دا به په سیاست کې حصه اخلي، بل دا به مجاهدي. او اخري خبره دا ده دا به د زمانې د جابر د مقابل مخې ته د دیوال اسکندر په شان ته ودرېږي، سر اسکندر. لکه څرنګه چې زما ستا شیخ مولانا سمیع الحق زه د علماء دیوبند په شهادت باندې نه خفه کېږم. ولې چې دی کله شهید شي نو دا دیوبندي دی، او که نه د نورو خلکو داسې مشران شته هغه چې کله مړ شي د قبر نه د سپي اواز راځي. نو دی چې کله شهادت ورکوي که نه نو زه په دې ځکه خوشحالېږم هغه حقیقت من ته راغی. نو دی به څه کوي؟ دی به د ظالم جابر مخې ته ودرېږي او حق به بیانوي. نو چې موږ د دې خبرې ښکار نه شو اختلاف کې مثلا بعضې ملګري دي او په تبلیغ کې تللي دي چې څوک دې پوس وکړي لکه چې لکه ته به وډ چاله ورکې او د وډ حیثیت څه دی؟ دا وایي زه یې نه کوم، بس ما ته پته نشته دی، زه وډ نه استعمالوم. دا دیوبندي نه دی. شیخ زکریا په هندوستان کې اوسېده او د جمعیت علما اسلام فارم یې ډک کړ، د هغه فارم جمعیت ته څه پیدا رسوله؟ نه یې رسوله. خو هغه دا ویلي چې دا د علما دیوبند یو شعبه ده. نو ته که تبلیغي ته به په سیاست کې حصه اخلي، او که ځینې خبرې داسې چې هغه ته وایې چې ما ته مخې ته خنډونه جوړېږي، اجتماعي کار نه شم کولی، انفرادي به کې. بعضې ملګري زمونږ تبلیغ جیلا شي د جهاد خلافي، د جهاد والا باید چې هغه د تصوف خلافي پیری مریدي. ته په خپل اکابرینو باندې نظر واچوه،
هغه په هر شعبه کې کمال ته رسېدلی وو په هر شعبه کې څومره ناکابرین چې زمونږ دي که نه ځکه خو د الله نبي فرمایي کونو رؤوسا ولا تکونو اذنابا وایي سر جوړ شه لکۍ مه جوړېږه چې بل پسې ورپسې صحابه نه دي ماشومان دا ماشومان دي که نه دې ته دا خبره ځکه کومه د پیغمبر اسلام صحابه عبدالله ابن زبیر هغوی به چې کله لوبې کولې میدان ته به رالې نو ویل زما ملګری به څوک دا به یې ویلې که نه نو صحابه ویلې دا لږ چې کله میدان ته رالې د ده نه به سړی جوړېږي نو بیا د مدینې بیا د علاقې ګورنر جوړ شو نو بعد ماشوم چې کله میدان ته راځي وایي زه به چا ملګری ما دغه د شاخۍ تاخۍ دي بل پسې ورپسې ته مخکې شه ستاسو علم دی ستاسو تقوا ده ستا مخکې کردار دی د دې خلکو کردار شته هېڅ کردار یې نشته نو برای کرم چې موږ ور په خپل منځ کې متفق شو بعضې خلک چې دی د یو مقابل معباد ته ودرېږي مخې ته ودرېږي وایي دا شرعي ملا دی مناظر وایي دا شرعي ملا دی او بعضې مهرباني وکوي دا ټاپي او دپي په هېچ چا باندې مه لګوئ چې ته که په صحیح معنو سره دیوبندي ته به په جهاد کې په اول صف کې ولاړې ته به په تبلیغ کې په اول صف ولاړې ته به په سیاست کې په اول صف کې ولاړې اگر که ستا د زمانې مقابل اسلام په کلي کې په علاقه کې یو لوی جاګیردار ستا مخې ته ودرېږي دې دا څه بلا ده لکل فرعون موسی الله د هر ظالم جابر دپاره د یو طالب په شکل کې یو کس پیدا کوي نو مهرباني به دا وکړو چې موږ به د چا نه متاثره کېږو نه دا یوه خبره کوم عبدالله تفتري یو بزرګ و په لاره باندې روان اواز ته وشي یا عبدالله کن مثلي زما په شانته شه یو خوا بل خوا یې وکتلي څوک نو بیا خیر دې ونې ته یې غوږ ونیدي که نو ونې ته ویل یا عبدالله زما په شانته شه نو ده ورته ویل فکیف اکون مثلک ستا په رنګ څرنګه شمه ونې ته ویلي ان الناس يرمون بالاحجار وانا ارميهم بالاسمار وایي ما ته خلک کاڼې راګوزایي زه د کاڼې په عوض کې میوه ورکوم چې ته داسې بختور یې او داسې میوې خلکو له ورکې فکیف مسیرک الی النار تا خلک په اور باندې ولې سیځي لرګی خلک اور تږدي ویل په ما کې یوه جاښه شته دی ویل یو مرداره را پکې دی ویل زه مرداره ده ویل چې کله په ما باندې هوا راشي که نه زه متاثره کېږم څوک متخصص سړی وایي یا دې نه وایي نو د علماء دیوبند چې په اصلي معنو سره یو حقیقي دیوبندي دی یو جعلي دی په چینه کې جوړ شوی دیوبندي دی هغه دا یو شعبې راټینګه کړې ده او بیا د ځانه ټیکادار هم جوړ کړي ور د ځانه به ټیکادار نه جوړې کار کوه په صحیح معنو سره بیا که یو ملګری په د چا سره په لږه څه کې د څه لږه شریک شي یا دغه شي نو دوی فیسبوک له زور ورکړي فیسبوک څه ته وایي دا څه مرداره جاښه ده ګوره د پښتنو قانون دا دی یو ملګري دې نه غلطي وشوله کومه خبره وشوله کور ته ورشه یا یې راوغواړه او په فیسبوک باندې ته د هغه نه جامې وباسي د دې شي خو زه بالکل خلاف یم ملګري نه غلطي وشوله کور ته پسې ورشه که د موټرسایکل پیسې سره وي زه به یې درکړم او فیسبوک باندې د یو ملګري ته د هغه خلاف کې نو دا ډېره بره خبره ده واخر دعوانا